السلام علیکم. ستړي مشئ لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. کونړ کې د یوه لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یوه لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه شوه چې پر مټ یې نږدې 400 زده کوونکو ته د سرپناه اسانتیاوې برابرې شوې. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د فاریاب ولایت له یو شمېر دیني علماو سره کتلي دي. ارګ وایي دیني علماو فاریاب کې د بشپړ امنیت پر ټینګښت خوښي ښودلې او له اسلامي امارت څخه یې په دې ولایت کې د بېلابېلو پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې. د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا د یوه پلاوي په مشرۍ د ښوونیز وضعیت ارزونې په موخه روزګان ولایت ته سفر کړی. ټاکل شوی ښاغلی حبیب الله اغا د یاد ولایت د ځایي مسؤلینو ترڅنګ د پوهنې ریاست اړوند له یو شمېر ادارو څخه هم لیدنه وکړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پروان ولایت په سیاکرد ولسوالۍ کې د 550,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوه چک ډیم د جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه چک ډیم د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالي ملاتړ جوړیږي چې د سیمې د 10 کلیو د اوبو د کمښت ستونزې به حل کړي. وروستی خبر دا چې د میدان وردګو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه شاوخوا 261 تنه مجاهدین له عقیدوي او نظامي او مسلکي زده کړو فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شو.